فارن پالیسي نشریې د جولای په 18 نیټه په خپل یو مطلب کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني د واک د اشتراک د هوکړې له مخې د بدنام جنګسالار جنرال دوستم په ترفیع سره له افغانانو سره کړي وعدې د خاورو سره برابر کړي. فارن پالیسي لیکي په تیره مې میاشت کې د اشرف غني عبد الله ترمنځ د واک د اشتراک هوکړې د ټاکنو اته میاشتنی جنجال ختم کړ، خو د دې ترڅنګ یو ناراحتونکی څیز هم ورسره مل و، هغه دا چې د افغانستان د بدنامو جنګسالارانو له ډلې یو کس جنرال دوستم د مارشالۍ رتبې ترلاسه کولو غوښتنه کوله. اشرف غني چې له ډېرې مودې راهیسې د جنګسالارانو د ختمولو ژمنې کولې ورسره ومنله. په مطلب کې ویل شوي چې د دوستم ملیشو په معاصر افغان تاریخ کې د تر ټولو سختو جرایمو په ترسره کولو کې ښکېلې دي. د دوستم ترفیع دا ښیي چې د امریکا د اشغال هغه وعدې دروغ شوي چې یو پاک، شفاف او ډیموکراټیک افغانستان به جوړوي. دوستم اوس لا هم په 2014 زېږدیز کال کې د یو سیاسي رقیب د جنسي ځور تورونه په غاړه ګرځوي. د غرب لخوا په دې اړه تر چټکو غندنو وروسته جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ، چیرې چې نوموړی له رجب طیب اردوغان سره ښې اړیکې لري. دوستم په 2008 زېږدیز کال کې هم له ورته تورونو سره تر مخ کېدو وروسته ترکیې ته تللی و، خو له دې هر څه سره سره دوستم ته د محاکمې پر ځای ترفیع ورکړل شوه. نوموړی تېره اونۍ مارشال شو. ګڼو افغانانو او غیر افغان څارونکو دا مراسم په غوسه څارل. افغان رسنیو ځان واچاوه او د جنګسالار ملاتړو د نوموړي ترفیع ولمنځله. د دوستم زوی باتور دوستم د انتقادونو په هکله ویلي داسې نیوکې به مارشال ته زیان ونه رسوي. د اشرف غني د حکومت یو چارواکي فارن پالیسي ته وویل چې ولسمشر اشرف غني د دوستم د ترفیع حکم ورکړ، خو دا یې خپله پرېکړه نه وه، بلکې د عبدالله لخوا وړاندیز ورته شوی و. اشرف غني په 2008 زېږدیز کال کې له یو بل لیکوال سره په ګډه په خپل لیکلي کتاب یعنې د ناکامو دولتونو جوړونه کې ویلي د افغانستان سیاسي نخبګانو د یو فعال دولت جوړولو ډېرې کمې موقع درلودې، ځکه زیاتره یې شخصي ګټې د خلکو تر ګټو وړاندې بللې او د ګوندي ایجنډاو د پرمخ وړلو او شخصي ګټو ترلاسه کولو ته یې دوام ورکاوه. نشریې لیکي د دوستم حرفه او د تېرې اونۍ ترفیع ښیي چې جنګسالارانو معاصر افغانستان ته په شکل ورکولو او تحریفولو کې څومره رول لوبولی دی. دوستم خپله حرفه د افغانستان د وروستي کمونیست مشر نجیب الله د ولسمشرۍ په مهال پیل کړه. د مطلب لیکوال وایي جنګسالاران د افغانستان په تاریخ کې له ډېرې مودې راهیسې پاتې شوي، خو په 1990 کلونو کې خپلې لوړې کچې ته ورسېدل، ځکه د دوستم د ګوند په شمول تنظیمونه د واک او سیمو ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره په جګړه وو. جنګسالارانو او د هغوی ناوړه سلوک د طالبانو له جوړولو سره مرسته وکړه. د ملیشو لخوا له دوو نجونو سره تر تکراري جنسي زیادت وروسته یو ملا د ملیشو د مشر پر ځای د برید لپاره خپل شاګردان راټول کړل. دا ناپېژانده کس ملا محمد عمر و چې وروسته ډېر ژر د طالبانو د تازه راپورته شوي تحریک مشر شو. دوستم د 1990 په لومړیو کلونو کې د مجاهدینو پر ضد جګړه کوله، بیا یې په 1992 زېږدیز کال کې د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب له هېواده له وتلو راوغورځاوه. د کورنیو جګړو تر پیل وروسته دوستم له بېلابېلو ګوندونو سره اتحاد وکړ. د جنبش ملي په نوم د ملیشې د لوټمارو، جنسي تیرویو، شکنجې او قتلونو امله بدنامي وي. دوستم د افغانستان په شمال کې پر خپل شخصي جاګیر حکمراني کوله، تر دې چې په 1998 زېږدیز کال کې طالبانو ترې ونیو. 3 کاله وروسته دوستم د بیرته راستنېدو چانس ترلاسه کړ. دوستم د نورو جنګسالارانو په څېر په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ملاتړ وکړ. د امریکا په مشرۍ د روان جنګ په لومړیو ورځو کې دوستم او د هغه کسانو د دشت لیلا قتل عام ترسره کړ، چیرې چې سلګونه او ممکن حتی تر زرګونو طالب بندیان شبرغان زندان ته د انتقال پر مهال شکنجه او وژل شوي وي. په دې بل کال دوستم محاکمه نه شو، بلکې برعکس د امریکا پلوه کابل حکومت د هغه وخت مشر حامد کرزي لخوا د جنرالۍ رتبې ته په ترفیع ونظمول شو. د خپلو سیاسي رقیبانو د شکنجې او جنسي ځور له تورونو قطع نظر د دوستم ملیشو د افغانستان په شمال کې د ملکي خلکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په ګڼو مواردو کې د دوستم ملیشو د طالب ضد عملیاتو په بهانه پښتون کلیوال قتل عام او ټپیان کړي دي. فارن پالیسي لیکي ګڼ شمېر څارونکي وایي چې د دوستم ترفیع که څه هم لړزانده ده، په افغانستان کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په هغه کچه او مافیت ښیي. په افغانستان کې د دوستم په څېر جنګسالاران لمانځل کېږي او سیاسي نخبګان یې تاریخونه سپینوي. څارونکي فکر کوي که د امریکا مداخله نه وای دوستم به داسې بخت نه و درلودلی.